حامد کرزی: زده کړه یوازې حق نه دی بلکې د ټولنې د سوکالۍ لپاره حیاتي اړتیا ده. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ده. افغاني ولسمشر حامد کرزي یو وار بیا غوښتي چې د نجونو پر مخ باید د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي. نوموړي ویلي زده کړه یوازې یو حق نه دی بلکې دا د ټولنې د ابادۍ، عزت او بقا لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. کرزي زیاته کړې چې له زده کړو د نجونو منع کول د هېواد پرمختګ ته لوی خنډ دی او کورنۍ د وطن پرېښودو ته مجبوروي. دوستانو ته او د نن ورځې چمتو کله خبر تر بیا مقاله سلام.